ما چې کله وکتل په افغانستان کې پاتې کېدل په دغه سختو ستونزمنو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو ترڅنګ پاتې کېدل دا مې د ځان یو مسؤلیت وباله. تعلیم که بېسواده تعلیم واقعا چې د ټولنې چراغ دی. زوی که لور؟ حتما باید ووایم رښتیا لور. بیا هم سلامونه درنو لیدونکو، ښې چارې ستړي مه شئ، هر کله تاسو ټولو درنو لیدونکو ته خدای دې وکړي ښه واوسئ. تل موږ هر ځله چې تاسو ځئ راځئ یوازینۍ هیله او آرزو مو یوازینۍ خبره موږ هم دغه ده چې الله دې وکړي چې ښه واوسئ، د خپلو د کورنیو ترڅنګ خوشحاله ژوند ولرئ. ځانګړې میلمه برخه را رسېدلې، هغه څوک را سره خپرونه کېده چې څه چې ژورنالستان دي په افغانستان کې د ټولو هیله او آرزو د ټولو د زړونو خبره به همدغه وي چې څه وخت موږ دې قدم باندې پکه کېدو. هغه څوک دی چې موږ یې لارې څارو، هغه څوک دی چې د پښتون سره موږ انرژي اخلو، هغه څوک دی چې په ویاړ سره وایو چې شکر چې یاستئ، شکر چې تاسو لرو په هېواد کې. قدرمنو لیدونکو، نه غواړم مخکې له دې چې نور لاړ شم او اگر را نه شي یا یو څه هغه راځي نو یوه لنډه ویډیو لرو او وبه یې ګورو، پېژندنه یې هم ده. بېرته راګرځو خپرونې ته. سلام وخت مو بخیر. زه ذبیح الله صلات یم او تاسو د ټولنیز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. نو بحث همدې موضوع تر لسیزې ډېر د موبي ګروپ د کورنۍ ستوری ذبیح الله سادات لا ډېر وپېژنئ. ښاغلی سادات د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د کاریزه د سیدانو کلي کې دې نړۍ ته سترګې غړولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان سرپرست حکومت له نړۍ سره د خپلو ژمنو پر نه عملي کولو تورن کړی دی. لومړنۍ او ثانوي زده کړې یې د خالد بن ولید علي لیسه کې ترسره کړي او د لیسانس دوره یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی په پښتو څانګه کې پای ته رسولي. د ژورنالیزم په برخه کې د افغان امریکایي پوهنتون څخه سند ترلاسه کړی. د دې ترڅنګ د تاجکستان هیواد د ملي پوهنتون د ادارې په څانګه کې د ماسټرۍ دوره هم په بریالیتوب پای ته رسولې. له 2009 زیږدیز کاله تر اوسه د دې کورنۍ غړی دی چې اوس د ریاست ترڅنګ د سیاسي خپرونو وړاندې کوونکی هم دی. نو نن د ژوند او خاطراتو په اړه یې په لمر ماښام کې ډېر پوښتو. قدرمنو لیدونکو، د داسې شخص د داسې یو انسان به څنګه قدر په زړه کې نه وي. سادات صاحب راځئ، مهرباني ستړي مه شئ. السلام علیکم. جان خدای دې راوله. بخیر. خیر. تاسو ښه حالت؟ راځئ مهرباني. ستړی مه شئ سادات صاحب. ډېره زیاته مننه کوم. کور مو خیر راغلي. سلامت اوسئ. لومړی خو ډېره زیاته مننه چې دعوت مو ومنه راغلئ خپرونې ته. ژوندي اوسئ صاحب. زه تاسو ته ستاسو قدرمنو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته خپل سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ژمي دغه یخې شپې او ورځې په خوشحالۍ او سوکالۍ سره تېرې کړي او ګرم واوسي. خیر اوسئ. کله چې وي سادات صاحب چې کوم میلمه تاثیر لاندې راغلی وي چې لږ لږ ذره کوي، چې ناست د پښه دې خپله داسې راپېږي لکه دا اوس چې ما راپېږي. ولا په اوایلو کې خو خامخا سکرین خامخا تاثیر کوي، بیا کمره او ډیری وخت داسې میلمانه به زموږ سره په خپرونو کې وو چې خامخا به تر تاثیر لاندې تلو. خو څومره چې تجربه زیاتېږي او د ژورنالیزم په برخه کې شاوخوا 15 کاله تجربې څه ناڅه د موږ هغه تشویشونه یا هغه څه چې په خپرونه کې د میلمه ته تاثیر لاندې څو هغې سره اوس څه ناڅه عادي شوي. عادي شوي خو الله به ما عادي کړي، ځکه ما اوس هیله چې اوس ما راپېږي. نه انشاءالله. ساده صاحب محترم، راځم د خپل د زړه پوښتنو ته. سیاسي اړخ په یو خواته پرېږدو، لمر ماښام خپرونه ده، اجتماعي خپرونه ده او دوستانه به سره مخ ته ځو. ولې مو افغانستان پرې نښود لاړی نه؟ دا ډیره واقعا داسې یو پوښتنه ده چې ډیری وخت په ښار بازار ډیری مجالسو کې دوستان ګوري. اول پوښتنه یې مان هم دغه ده چې ولې افغانستان کې پاتې. ما ته امکانات برابر شوي وو، د ما همکاران ټول په جریان کې دي، څوک چې د ما غږ اوري دوی پوهېږي، حتی هغه د طیارې ته ټیکټ پورې او کیس نمبر هر څه د ما راغلل. تېر کال په د ډسمبر په 14 تاریخ باید ما له افغانستان خپلې پښې سپکې کړې وی. ما چې کله وکتل په افغانستان کې پاتې کېدل، په دغه سختو ستونزمنو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو ترڅنګ پاتې کېدل، دا مې د ځان یو مسؤلیت وباله
او په ښو شرایطو کې خو وایي د ښې ورځې انډیوالان ډېر وي که نه نر او تکړه هغه څوک دی چې په بدو شرایطو کې او په بد وخت کې د خپلو خلکو ملت او کورنۍ ترڅنګ پاتې شي ما وایي که سپوره ډوډۍ هم رارسیږي دا ما بهتره وبلله چې خپل هیواد پرېږدم او نورو هیوادونو کې هغلته د هوسا ژوند دپاره زه یوازې ځان وباسم او هره لحظه به بیا د خپلو هیوادوالو تشویشونه راسره وي هغه کسانو چې افغانستان پرېښی دی هغوی هم زه نه ملامتوم هغوی هم ځینې مجبوریتونه به یې درلودل اما ما دغه ښه وبلله چې په خپل هیواد کې پاتې شم په خپل مسلک کې کار وکړم او د خپلو هیوادوالو له هر څه نه ځان خبر وساتم. خیر اوسې. سعادت صاحب څومره وخت کېږي چې رسنیو ته مو مخه کړې؟ د 2009 کال نه د هغه وخت ټولنیز نه و د لمر سره مو لمر تلویزیون سره مو کار شروع کړو اوله خپرونه مې د یوه خبره دوه نظره په نامه باندې وه نو 2009 نه تر 2019 پورې د موبي د کورنۍ غړی وم په دغه 10 کالو کې مې ډېرې مهمې خپرونې د موږ د سیاسي خپرونو په برخه کې هغلته پرزنټ کړې د خپلو همکارانو ترڅنګ او واقعا یو ډېر تکړه او قوي ټیم مو درلود او ډېر قوي مشران مو درلودل زه لازمه بولم چې د هغې نه یادونه وکړم الله پاک د مجاهد کاکړ صاحب ته جنتونه ورکړي واقعا یو مهربانه مشر و د هغې ترڅنګ موږ ډېر څه زده کړل د هغې نه وروسته هم ډېر نور داسې مشران و چې د هغوی په څنګ کې مو کار وکړو او د ما دپاره د ویاړ او افتخار ځای همدغه و چې دغه ډول تکړه مشرانو په څنګ کې کار وکړم او نن هم اوس د طلوع نیوز کې مصروفیت لرم د خپل همکارانو یو ډېر قوي ټیم ترڅنګ کار کوم او نهایي کوشش کوم چې د خپل ولس او ملت رښتینی غږ واوسم. خیر اوسې. رئیس صاحب د خوښېږي که عادي کارمند بیا ملګري په صفت سادات صاحب درته وایي؟ همدغه سادات صاحب صاحب یم نه خیر که سادات راته وایي یا خپل نوم راته واخلي زه بي د دې سره راحت یم نسبت د دې چې څوک رئیس صاحب راته وایي. یعنې ښه وي که نه؟ او خپل نوم او تخلص ریاست همیشه نه وي همیشه دا داسې دی که نه چې هغه چوکۍ ده چې نن به زه وم سبا ته یې اما ښه به دغه وي چې سړی وکولی شي په هغه وخت کې چې مسؤلیت ورته سپارل کېږي مؤثر تمام شي مسلکي برخورد وکړي اصولو ته پابند واوسیږي او د خپلو خلکو رښتینی غږ واوسي. خیر اوسې. تاسو د تودو خبرو د خپرونې بنسټګر هم یاستئ؟ بله مخکې تودې خبرو ته کله چې زه راغلم په هغې وخت کې اول یوه خبره دوه نظره مې شروع کړه وروسته د ما د یو بل همکار شاپور بختیار چې هغه هم یو ویاړلی ځوان دی او زه ویاړم چې د هغې سره پارټنر پاتې شوی یم بیا تودو خبرو کې د سره همکار شولم مخکې د هغې نه کاکړ صاحب تودې خبرې مخکې وړلې د دې ترڅنګ ځینې نور د موږ همکاران وو هغوی هم په دې برخه کې همیشه همکار وو خو ما او شاپور بیا ډېر وخت یو د بل پارټنر پاتې شو او داسې وخت راورسېدو چې بیا زه یوازې پاتې شوم شاپور هم لاړو له هغې نه وروسته بیا نور ډېر تکړه ځوانان راسره وو چې زما همکاران لکه محمدي صاحب فرید الله محمدي چې یو له ښو ظرفیتونو څخه دی زموږ او اوس هم ډېر زیات خوشحاله یم چې د موږ سره په دفتر کې او د ما لکه ښی بازو دغسې ده. ماشاءالله. لنډ زه پوښتنو ته راځم سعادت صاحب بعد له هغې بیا نورو بېرته هغه پوښتنو ته راځم. بلې نه خیر. نه تغییر شو دوه ځوابه د یو به ټاکې ټاکنو کمیسیون که رسنۍ؟ رسنۍ. کومه خسرګنۍ در باندې ګرانه ده لومړنۍ که دویمه؟ په کور کې مې په جنجال مه راړوه یو واده مې کړی او د بل واده تصمیم هم نه لرم بس په کور کې ډېر خوشحاله یم او ډېر ښه دی د دوستانه او انډیوالۍ ژوند مې دی. ښه یوه مېرمن که دوه مېرمنې؟ یوه مېرمن. خیر اوسې. محبوبیت که شهرت؟ محبوبیت. ژمی که اوړی؟ اوړی. ژمی به ښه سعادت صاحب سږ ژمی دومره یخ دی په خدای که ګرمي ګورو. تعلیم که بېسواده؟ تعلیم واقعا چې د ټولنې چراغ دی. زوی که لور؟ حتما باید ووایم رښتیا لور. ښه. عادي کارمند که رئیس؟ چون مخکې مې پوښتنه کړې اوس یو انتخاب که عادي کارمند. په ریاست کې عادي کارمند؟ په ریاست کې عادي کارمند. خیر اوسې. سعادت صاحب محترم ځکه دا ما رانږدې وه دا پوښتنې مې وکړې بعد له هغې به بیا نورو پوښتنو ته راشو. سیده کور ودان سلامت. قدرمنو لیدونکو
زبی سادات ټولو نیوز رئیس نن را سره په خپرونه کې ده او ویاړم پرې لاړ به شو کرا دمه را نږدې ده دمه به راواخلو وبګورو چې دمه کې تاسو وینئ بېرته به چې راوګرځېدی زموږ خوږې کیسې به دوام لري بیا هم ښې چارې ستړي مه شئ قدرمنو هر کله په خیر راوګرځېدئ خپرونې ته سادات صاحب د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ویان وایي کومه خاطره ترې لرئ 2019 کې کله چې زه د طلوع نیوز نه ولاړم زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مطبوعاتي مسؤل او ویان شولم 3 کاله مې تر سقوطه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاندویي ترسره کړله ډېر ستونزمن شرایط وو د ټاکنو د کمیسیون په اړه باندې ذهنیت په هغې وخت کې 9% منفي وو او واقعا یو ډېر سخت ماموریت وو خو د خدای په مرسته او د همکارانو او دوستانو په مشوره باندې د هغه سخت ماموریت نه ګنډلی ګریوان ووتلم او نهایي کوشش مې دغه کولو چې هغه کوم مسؤلیت چې ما ته راسپارل شوی و هغه معلومات له خلکو سره شریک کړم له رسنیو سره همیشه ښه همکار پاتې شم ځکه ما ته معلومات کېدو چې د یو ادارې ویان یا مطبوعاتي مسؤل باید د رسنیو سره هر وخت دوی ته معلومات ورکړي هر وخت باید لاسرسی رسنۍ ورته ولري او یو ښه رابطه د رسنیو د هغې ادارې ترمنځ باید کاري رابطه باید شتون ولري په هغې وخت کې د رسنیو د همکارانو دیم کور ودان وي همیشه دوی د ما سره هغه مسلکي برخورد ترسره کړی دی همیشه یې موږ ته وخت راکړی چې خپل ملت ته د ټاکنو په اړه باندې معلومات ورکړو هغه کوم مسؤلیت چې د ما و چې د معلوماتو شریکول و هغه مې تر نهایي کوشش مې دغه کولو چې هیڅکله هم د رسنۍ هیڅ همکار خدای مه کړه خفه نشي او همیشه دوی سره هغه اړین معلومات په وخت شریک کړم ژوندی اوسئ سادات صاحب وایي ځینو ویندانو یګان پکې لکه غم کاوه دا څه ورته یګان خبره به له ځان هم کوله دا ویندیانو کې ول داسې هغه که نه ممکن دغه څه به وو اما ما په هغې وخت کې کله چې شرایط وضعیت ولیدل ما داسې تصمیم ونیو چې زه به د رسنیو سره یوازې د هغه کوم طرز العمل لایحه او د ټاکنو د قانون او د تقویم پر اساس باندې به مې دوی سره معلومات شریکول ولایت په ولایت باندې معلومات سره شریکول او کوشش مې دغه کولو چې سیاسي بحث ترسره نه کړم په افراد او اشخاصو باندې به چې بحث راتللو هغلته به مې ویلې چې زه د یو بنسټ استازی یم او ویاند یم او د افراد او اشخاصو په اړه باندې تاسو کولی شئ د هغوی نه خپل نظر واخلئ کور وطن سادات صاحب یو ځینو دوستانو لنډو ویډیوګانې رالیږلي تاسو ته نو که اجازه دې وي وبه یې ګورو چې څوک دي څه پیغام درته لري نو وبه یې ګورو مولوي صاحب سادات صاحب یو د افغانستان د تکړه پیاوړو او پخوانیو خبریالانو له جملې څخه دی چې کابل 10 کاله زیاته کاري تجربه دواړه د یو بل پر څنګ کې لرو او تر ډیره حد پورې په ډیرو خپرونو کې د یو بل پارټنران پاتې سوي یاستو خبري ساعت تودې خبري هغه خپرونې دي چې ډیر کله ما او سادات صاحب پکې پارټنران سادات صاحب د نیکو اخلاقو څښتن یو هغه څوک دی چې ما لپاره ډیر جالب دی هغه زما څخه ډیره تجربه په رسنیو کې لري هغه دا دی چې سادات صاحب څه چې زده په ډیر مینه او محبت باندې کوشش کوي چې نورو یارانو ته ورزده کې نورو همکارانو ته ورزده کې یعنی هغه خپل هنر دی کوشش کوي چې نورو پورې ورسي د ده مینه د ده محبت او د ده وروري او هغه صمیمي سلوک سړی دې ته هڅوي چې بار بار له سادات صاحب سره واوسېږي له سادات صاحب څخه زده کړه وکړي له سادات صاحب سره مینه وکړي یعنی صادقانه سړی د ده سلوک دې ته مجبوروي چې مینه ورسره وکړي خیر اوسئ سادات صاحب لس ثانیو کې یو نظر یو کومنټ ورکړئ خوشحاله یم چې دغه ډول تکړه ځوانان غښتلي ځوانان با استعداده ځوانان او با تجربه ځوانان په څنګ کې لرم ما دغه مسؤلیت نه منلو اما د دغه ځوانانو په شتون کې مې دغه مسؤلیت واخیست او انشاءالله د دوی ظرفیت او د دوی توانایي ته په کتو سره په دغه مسؤلیت کې به کامیابیږو انشاءالله بارام صاحب ده والغانوي سادات صاحب ډېر ښه مدیر ده او د هغوی په راتګ سره مونږ د ډېر په نږدې وختونو کې یو څه تغیرات هم احساس کړي دي او زه ډاډه یم چې هغه تشه به چې کوم د مدیریتي تشه د هغه د پوښتنو کې به حل شي سادات صاحب د یو لوړ شخصیت او دروند شخصیت درلودونکی کس دی
تر کومه چې زه پیژنم او تلو نیوز ته د مشر په توګه په راتګ سره یې واقعا مثبت تغیرات مو حس کړي دي او هیله لرو چې دغه تغیرات لا زیات شي. یعنی که خوند کوي سعادت صاحب چې خپل نږدې ملګري دي یعنی تاسو خبر هم نه وئ نو چې زړه نه داسې خوشحاله اوسي. سلامت اوسئ. همدوی د همدغو همکارانو شتون ماته قوت را بخي او باور وکړئ چې دومره په شوق او په مینه باندې دوی دغه دروند مسؤلیت همدا اوس دوی پر مخ وړي. دوی هغه څومره وخت چې رسمیات دي د هغې نه هم زیات وخت دفتر کې پاتې کیږي. د دې ترڅنګ چې کوم مسؤلیت ورته سپارل کیږي د هغې ترڅنګ نور مسؤلیتونه هم دوی مخته وړي او واقعا د دغه قوي ټیم په څنګ کې زه خپله ځان ډېر قوي احساسوم او د دوی قوت د ما قوت دی او ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به د همدغه ویاړلو ځوانانو هغه ظرفیت او د دوی شایستګي به د طلوع نیوز په سکرین باندې لورایه ښکاري ان شاء الله. د زده کړو په اړه مو خو ټول هیوادوالو ته وویلې په هغه کې چون تاسو وخت نه لرئ فقط یو 3-2 دقیقې نور وخت لرو د ځینې پوښتنې چې دي دا زر زر جواب راته راکوئ. 3 ځوابه دي. 3 هغه جملې چې یو ملګری دې وروسته له کلونو ګوري څه ورته وایي؟ 3 جملې. 3 جملې یو به دا ورته وایم چې چېرته وې د دومره وخت واقعا د زړه نه درپسې خفه شوی وم او ستا په لیدو مې بیرته سترګې روښانه شوې. 3 هغه شیان چې ستا له جیبه پیدا کولی شو سعادت صاحب؟ قلم، پیسې هم نه وایي چې تللی نه شي له قلم، پیسې او زما د نوټ کتابچه. نوټ کتابچه. 3 هغه کارونه چې بیکارۍ وخت کې ترسره کوئ؟ لومړی مطالعه، دویم په اجتماعي صفحاتو کې هم کله کله ګورم او د وضعیت نه ځان خبروم او له خبرونو ځان اپډیټ ساتم. خیر اوسې. 3 هغه تېروتنې چې پرې پښیمان یاست؟ یو دا چې په 2019 پکړې سره سعادت صاحب مېلمه ته ویلو باندې 3 هغه تېروتنې وایي واده دا به نو ډېر غیرت یې کړی وافرین د ده په غیرت وي خو د ډېرو د زړه پوښتنه هغه یې کړی دی. خو زه به دومره وایم چې واقعا په 2019 کې دولت ته تګ چې دا د ما دپاره اګر چې ښه تجربه هم وه اما ډېره ترخه تجربه هم وه او د یو څه وخت دپاره د خپل مسلک نه لرې پاتې کېدل چې ډېر کم وخت و اما ډېر غټ درد یې راکړی دی او د تحصیل او زده کړو نه هم زه غواړم چې نور هم تر څو چې ژوندی یم زه باید خپل زده کړو تحصیل ته باید ماستر یم باید یوه ماستري باید 2-3 نور ماستري ولرم دکترا باید واخلم او زده کړو ته تر اخر دوام ورکړم. 3 هغه کسان چې ډېر پسې خفه یې؟ نومونه یې واخلم یا یې دي؟ دا دي ځکه په ډېرو پسې خفه یم. خیر اوسې. سعادت صاحب سره محترم موږ ته خو وخت زیات ده ستاسو که نه ډېره زیاته مننه چې راغلې خپرونې ته که څه هم تر اوسه پورې موږ د پوښتنو لړۍ شروع کړې هم لا نه ده وایي زړه پوښتنې مو سره وکړې کور مو ودان چې زموږ دعوت مو ومنه او راغلې خپرونې ته که کوم پیغام خپلو هیوادوالو ته لرې کولی شئ چې شریکي کړئ؟ ستاسو د کور ودان وي ستاسو په وړتیا باندې زه واقعا د زړه تله تاسو ته خوشحاله یم. تاسو غوندې ځوانان د افغانستان په رسنیو کې په دغو سختو ستونزمنو شرایطو کې تاسو په افغانستان کې پاتې یې ستاسو په قدر باندې موږ ډېر ښه پوهېږو. ټول هیوادوالو ته تاسو ګران یئ او همیشه مو خدای سرفراز او باعزت او سرلوړي لره. خپلو هیوادوالو ته مې پیام دغه دی چې هېڅ چېرته نه ځم افغانستان کې پاتې کېږم هر ډول ستونزمن شرایط که راشي ستاسو په څنګ کې پاتې کېږم او همیشه به د حق غږ پورته کوم حتی که د خپل سر په بیه هم راته تمام شي. قربان شم. ډېره زیاته مننه. سلامت. کور مو ودان. خیر اوسئ. قدرمنونکو ډېره زیاته مننه تاسو نه هم چې تر دې وخته پورې مو راسره ملتیا وکړه. د کومېډ برخه ده دمه لرو تاسو په الله سپارو.